अपनी निगाहों से मका वकना सी चिंजे दे दके कना तमा का वसه د فضا ته غانه ویم کنه د لک سونګ مونږ وته ویم زما غونتی سنگر به بیا دوی ته چرته ملاویږي زما غونتی سنهریا دا وخت سوغه کته شي مینو خان هغه په یو ځای کې ناست را کوم ګامونی بوټي دا ټول زما فینز دي نور خو فینز نشته ها تاسو ته غانه ویم تاسو ټول کینه زما یو نوې غانه ریلیز شوې ده د خیره سره وس پتا اوس ز زمزمه کوم خو په دې کس کې ډېر غټ چینجې دي او سم شکنه ها نو فینز thank you so much مننه کینه تاسو ته یو دوه لاین زمزمه کوم نو کوم ویډیو چې وا پورا هغه تاسو کته د مینو خان رازو د ټیک ټاک طرف ته دینه علاوه په یو څو ورځو کې چې باغ باندې کمی نیوکه ورسره کمی ویډیو چې د هغه وایرل شوی هغه هر څه تاسو سره مکمل شیر کړیو او کوس تاسو اسی چری په ټیک ټاک کې معمولی هم سرچ کوي مینو خان نو هلته چې کم راشي وایرل ویډیو او هغه چې راشي بیا تاسو هغه کلیک کوي او د هغې نه پس چې کم قسم ویډیو د هغې راځي یعنی د پردو کم ښځو تصویران چې دي هغه خلکو راغستي دي هغو ته شیپ چې کم دی هغه یې داسې لږ چینج کړی دی زیات یې داسې جل کړی دی کمې سترګې چې دي هغه یې ورته بدل کړي بیا یې هغو ته لیکلي وایي دا د مینو خان کومه ویډیو چې ده هغه وایرل شوې ده یعنی تاسو په سکرین باندې کتې هم شئ زیات تر کم تصویران چې دي هغه هم وایرل دي په سوشل میډیا باندې روان دي بلکې څه حقیقت پکې نشته یعنی موږ یو تصویر چې کم دی هغه شیر کړی ځکه چې تصویران هغه د یو بل نه ډېر زیات بدل دي که چېرې داسې ویلی کېږي که تصویران پکې یي هم خو صرف او صرف یو تصویر داسې کېدی شي ځکه چې مینو خان د هغې اقرار په خپله په یو ویډیو کې کړی ویلی چې زما کم دغه سره چې ګپ و زاهد خان سره هغې ته ما څه تصویران سینډ کړي د هغې نه پس بیا هغې زما یو تصویر خپلې زما کوم ملګري چې وایي هغې ته شیر کړی یعنی هغې ته ښودلی دا یو اقرار یې کړی خو دا نور کم تصویران چې راځي نو اوس د دې هېڅ پته نه لګي چې په دې کې څه حقیقت شته یعنی مکمل هغه دروغ ګڼلی کېږي نو کومه نوې ویډیو چې راغله وه د مینو خان دا وخت په سوشل میډیا کوم قصه روانه ده هغې نه به هم تاسو خبر یئ کومه نوې ویډیو چې وه هغه هم موږ تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره